د 1996 کال د نومبر په 12مه د هند ډیلی ښار د پاسه په هوا کې دوه الوتکې یو له بل سره دومره شدید ټکر کوي چې له امله الوتکو کې ناست 309 مسافر ځمکې ته تر رارسېدو مخکې په هوا کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. اوس په نړۍ کې خورا زیاتې الوتکې غورځېدلې او حتی ورکې شوې هم دي چې له امله پکې بې شمېره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو دا پیښه چې د ډیلی ښار د چرخي دادري په سیمه کې رامنځته شوه د الوتکو په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کېږي. د څېړنو له مخې د ډهلي اندرا ګاندي هوایي ډګر څخه هر کال شاوخوا 80 میلیونه مسافر مختلفو کورنیو او بهرنیو ښارونو ته سفر کوي. له همدې امله دا هوایي ډګر د نړۍ تر ټولو بوخت هوایي ډګرونو څخه شمیرل کیږي. په 1996 کال کې د هند اندرا ګاندي هوایي ډګر ټکنالوژي دومره پرمختللې او عصري نه وه، خو بیا هم د هند نیمایي خلکو یوازې له همدې هوایي ډګر څخه سفر کاوه. له همدې امله د ډیلي له پاسه د الوتکو سفرونو کې لا له هغه وخته یوازې په یوه هوایي لاره بې کچه ګڼه ګوڼه وه. اوس د داسې هوایي ډګرونو لپاره دوه هوایي لارې وي، یوه هغه چې الوتکې پرې د هوایي ډګره پورته کیږي، بله لار چې الوتکه هوایي ډګر کې کښېنول کیږي. په دې هوایي ډګر کې یوازې همدا یوه لاره وه چې په دواړو برخو کې یعنې د الوتکو پورته کېدو او ښکته کېدو کې ترې کار اخیستل کېده، هغه هم په داسې حال کې چې دې هوایي ډګر یوازې یو رادار لاره. په هوایي ډګرونو کې رادار د دې لپاره لګول شوی وي چې د الوتکو موقعیت، ارتفاع او حرکت تعقیب کړي ترڅو د هوایي ترافیک کنټرولرانو ته دقیق معلومات ورکړي. دا ټکنالوژي د الوتکو د خوندیتوب او مدیریت لپاره یو بنسټیز رول لوبوي. اوس د اندرا ګاندي په څیر بوختو هوایي ډګرونو کې باید دوه رادارونه لګول شوي وای. لومړی د دې لپاره چې د الوتکو ترافیک کنټرول کړي او دوهم یې د دې لپاره چې د الوتکو سرعت، ارتفاع، شمیر او همداسې نور وڅاري. په اندرا ګاندي هوایي ډګر کې د یوې هوایي لارې او رادار کمبود څخه رامنځته شوې خونړۍ پیښه د 1996 کال د نومبر په 12مه له دې هوایي ډګر څخه د سعودي هوایي شرکت بوینګ 947 نومې دې الوتکې د سعودي جدې ښار ته د الوتلو لپاره چمتووالی نیوه. په دې الوتکه کې 209 مسافر او 23 د الوتکې خدماتي عملي شتون درلود او تر ډیره مسافر یې هغه هندیان وو چې سعودي ته مزدوري او نورو کارونو لپاره روان وو. د ماښام په 6:30 بجو دغه الوتکه د پوره چمتووالي سره د اندرا ګاندي هوایي ډګر څخه د اجازې اخیستو سره سم الوت پیل کړ. په داسې حال کې چې د همدې ورځې په 4 بجو د قزاقستان له شنکن ښار څخه هم یوې الوتکې د ډهلي اندرا ګاندي هوایي ډګر په مقصد الوت کړی و. په دې الوتکه کې 22 تجاران او 10 تنه د الوتکې خدماتي عمله وه چې د هند په طرف یې سفر درلود. خو دې الوتکې مخکې له مخکې 2.5 ساعته سفر د ډیلي په خوا کړی و. په همدې ماښام د اندرا ګاندي هوایي ډګر کې د الوتکو هوایي کنټرولونکي ویکي دوتا دنده لرله او د دې دواړو الوتکو له پیلوټانو سره په اړیکه کې و او لارښوونه یې ورته کوله. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه چې په هغه وخت کې د اندرا ګاندي هوایي ډګر یوازې یوه هوایي لاره لرله. همدا لامل و چې له قزاقستان څخه راتلونکي او د ډیلي څخه پورته شوې دواړو الوتکو په یوې هوایي لارې الوت لاره. په هر حال دا وخت سعودي ته د تلونکي الوتکې 45 کلن پیلوټ خالد الشبایلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر کنټرولر ویکي دوتا څخه د 10,000 فوټو لوړوالي څخه د 14,000 فوټه لوړوالي ته د پورته کېدو اجازه اخلي. بلخوا د قزاقستان راتلونکي الوتکه د ویکي دوتا څخه په هوایي ډګر کې د کېناستو غوښتنه کوي. خو دوتا دې وخت کې ورته وړاندوینه کوي چې ستاسو الوتکه باید د اوس لپاره په 15,000 فوټه لوړوالي کې وي، باید له دې لوړوالي راښکته نه شي ځکه دا وخت 14,000 فوټه لوړوالي کې سعودي ته تلونکي الوتکې الوت کاوه. دوتا غوښتل چې د دواړو الوتکو ترمنځ لوړوالي کې باید 1000 فوټه فاصله وي، لکه څنګه چې د ډیلي په دې هوایي ډګر کې یوازې یو رادار و چې پر مټ سکرین کې یوازې الوتکې معلومېدې. د دوهم رادار نشتون له امله کنټرولونکي دوتا ته دا نه معلومېده چې اوس دقیقاً الوتکې څومره سرعت لري او ترمنځ یې په لوړوالي کې څومره فاصله ده. کنټرولونکی دوتا د دوهم رادار نشتون له امله مستقیما د دواړو الوتکو پیلوټانو سره په اړیکه کې و او د خبرو له لارې د دوی ترمنځ فاصله ټاکله. ویکي دوتا د همدې یو رادار په واسطه سکرین کې دواړه الوتکې ویني چې یوازې یو څو دقیقو کې دواړه الوتکې یو بل ته خورا ډېرې نږدې کیږي. بالاخره دواړه الوتکې سره یو ځای کیږي او له یو ځای کېدو سره سم دواړه الوتکې د سکرین څخه ورکیږي. د دې صحنې د لیدو سره دوتا ډېر سخت اندېښمن کیږي. د ډیلي ښار شاوخوا 10 کیلومتره لرې د چرخي دادري په نوم یو کوچني ښار په فضا کې د دې ښار خلک ناببره په اسمان کې یو زوروره چاودنه ویني او د پراخې رڼا ترڅنګ تندریز غږونه اوري. مخکې له دې چې دوی د پیښې د اصلیت څخه خبر شي له اسمانه پرې وړې او لویې ټوټې اوسپنې راوریږي. په دې معنی چې دوه الوتکې یو له بل سره په هوا کې ټکر شوي دي. دا د هند په تاریخ کې د دوو الوتکو لومړنی تر ټولو زړه بوږنوونکی ټکر و چې د الوتکو د خطرناکو او مرګوني ټکرونو په لومړی سر کې راځي. خو تر دې پیښې وروسته تر ټولو لویه پوښتنه چې پیدا کیږي هغه دا ده چې
ولې الوتکو په داسې حال کې بیا هم ټکر وکړ چې د دواړو الوتکو پیلوټان د کلونو مهارت لرونکي کنټرولر ویکي دوتا سره په اړیکه کې وو. د دې پیښې په لومړیو کې هندي چارواکو داسې ګمان کاوه چې شاید د سعودي الوتکې پیلوټ له امر څخه سرغړونه کړې وي او یا یې په تېروتنې سره الوتکه له 14,000 څخه تر 15,000 فوټه رسولې وي، چیرته چې لا د مخه د قزاقستان الوتکې الوت کاوه او همدا سرغړونه یا تېروتنه د همدې لویې پیښې لامل شوی وي. خو داسې نه وه. کله چې د پیښې ځای کې د پلټونکو ادارو لخوا د دواړو الوتکو تور بکسونه وموندل شول، نو له دې بکسونو څخه د ټولې ډیټا د ترلاسه کولو وروسته ټول چارواکي او د هوایي ادارې ټول کارکوونکي حیران شول. په تورو بکسونو کې له ډیټا اخیستو وروسته څرګنده شوه چې د سعودي الوتکې ته چې څه ډول امر شوی و، د هغه امر مطابق 14,000 فوټه لوړوالي کې مزل کاوه او دا ټکر هم د 14,000 فوټه لوړوالي په ارتفاع کې رامنځته شوی و. په دې معنا چې قزاقستاني الوتکه له 15,000 فوټه لوړوالي څخه تر 14,000 فوټه لوړوالي پورې راښکته شوې وه، چیرته چې د سعودي الوتکې لا د مخه سفر کاوه او دې یوې لویې تېروتنې یوه خونړۍ نه هېرېدونکې او مرګونې پیښه رامنځته کړه. خو دلته به اوس تاسې ته دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې د قزاقستاني الوتکې پیلوټ ولې الوتکه هغه ځای ته راښکته کړه چیرته چې د سعودي الوتکې الوت درلود، هغه هم په داسې حال کې چې د ویکي دوتا لخوا ورته د ښکته کېدو اجازه هم نه وه ورکړل شوې. په اصل کې د تورو بکسونو د ترلاسه شوي غږیزو معلوماتو له مخې دا ثابته شوه چې د قزاقستاني الوتکې پیلوټان دواړه په انګلیسي ژبه نه پوهېدل. دوی په خپلو کې له یو بل څخه پوښتنې کولې او هڅه یې کوله چې د ویکي دوتا څخه د ترلاسه کېدونکو معلوماتو باندې ځان پوه کړي چې په دې پوهاوي کې دوی له ستونزو او وارخطایي سره مخ شوي وو. دې دواړو پیلوټانو د انګلیسي ژبې ناسمې زده کړې له امله د ویکي دوتا په خبرو سر نه خلاصېده. د همدې ناسم پوهاوي لامل و چې د ویکي دوتا لخوا د الوتکې د لوړوالي اندازه د فوټ په حساب ورکول کېده، خو برعکس قزاقستاني پیلوټانو د لوړوالي اندازه په متر حسابوله چې د متر او فوټ ترمنځ دې اندازې دواړه پیلوټان ګنګس کړي وو. بالاخره دې پیښې هغه څه رامنځته کړل چې نړۍ یې ولړزوله. د کنټرولونکي دوتا په خبرو نه پوهېدل او ترڅنګ یې د متر او فوټ ترمنځ ګډوډي د دې لامل شو چې قزاقستاني پیلوټانو الوتکه د 15,000 فوټه څخه تر 14,000 فوټه ارتفاع ته راښکته کړه. دا هغه ارتفاع وه چې د سعودي الوتکې پکې الوت کاوه. اوس په داسې حالاتو کې که پیلوټان مستقیما د خپلې الوتکې پر مخ بله راتلونکې الوتکه وویني، نو له ټکر څخه د ژغورلو ډېر چانس لري. خو له بده مرغه دا وخت په دې لوړوالي کې دواړه الوتکې د وریځو په منځ کې وې چې پر ډېر لنډ واټن کې د دواړو الوتکو پیلوټانو ته هیڅ شی نه ښکاره کېدل. له دې پیښې څخه یوازې څو ثانیې مخکې قزاقستاني پیلوټ خپله تېروتنه محسوسوي، خو ډېر ناوخته شوی و. له مسافرو ډکې سعودي الوتکې وزر د قزاقستاني الوتکې د چپ انجن سره ټکر کوي چې د یوې زورورې چاودنې سره د سعودي الوتکې ډېره برخه په هوا کې ټوټې کېږي. د ځمکې په 100 کیلومترۍ کې د الوتکو او انسانانو د بدن مختلفې برخې راغورځي او د دې الوتکو هیڅ یو مسافر ژوندی پاتې نه شو. او په دې وخت کې د امریکا هوایي ځواک یوه الوتکه د پیښې د ځایه په تېرېدو سره د دواړو الوتکو د ټکر صحنه ویني او د کنټرول ټاور سره په اړیکه کې کېږي او ورته وایي چې موږ په هوا کې د یوې لویې چاودنې سربیره یوه پراخه لمبه ولیده. د دې پیغام تر اورېدو وروسته د ویکي دوتا هغه اندېښنه په حقیقت بدلیږي چې دواړه الوتکې له سکرین ورکې شوې وې. تر اوسه پورې په هوا کې د الوتکو ټکر دا پیښه تر ټولو خطرناکه بلل کېږي چې پکې 349 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې پیښې وروسته د هند حکومت د اندراګاندي هوایي ډګر کې دوهم رادار هم نصب کړ او هم په بېلابېلو برخو کې نوې او عصري ټکنالوژي ځای پر ځای کړه چې ډېر ناوخته شوی و. د دې سربیره د هوایي چلند نړیوال سازمان ته وړاندیز وکړ چې د الوتکو ټول پیلوټان باید دومره انګلیسي ژبه زده کړي چې د هوایي ادارو سربیره د اړیکو پر وخت هیڅ ستونزه ونه لري. دې وړاندیز په ډیرو هیوادونو کې غبرګونونه راوپارول ځکه د ډیرو هیوادونو انګلیسي رسمي ژبه نه وه. په هر حال د هوایي چلند ادارو دا وړاندیز ومانه او د دې وروسته د ټولو نړیوالو الوتکو په پیلوټانو د انګلیسي ژبې زده کړه لازمي شوه. خو دا وړاندیز یوازې د هغه پیلوټانو لپاره دی چې نړیوالې الوتنې کوي. که مو ویډیو تر دې ځایه کتلې وي، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، کمنټ ولیکئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.